ولسمشر غني د مشروع حکومت نشتون ګاونډیان د افغانستان پر اوبو روږدي کړي. سلام، وخت مو بخیر. په موږ د نن ورځې تازه خبر ده. ولسمشر اشرف غني له افغان ژورنالیست داود جنبي سره په خپل 11م پودکاسټ کې چې نن خپور شو ویلي افغانستان کې د مشروع حکومت نشتون ګاونډي هیوادونه د هیواد پر طبیعي زیرمو روږدي کړي دي. د ښاغلي غني په خبره د سیمې او نړۍ په کچه د اوبو سرچینې پر یوې جدي ننګونې بدلیدونکي دي چې افغانستان باید دغه بحران کې د همکارۍ او تعاون په یو مهم عامل بدل شي. هغه په دغه پودکاسټ کې لیکلي افغانستان د اوبو په دغه بحران کې کولی شي د سیمې لپاره د همکارۍ او تعاون یو مهم عامل بدل شي. خو د دغه ونډې خپلولو لپاره موږ تر هر څه وړاندې یو موټیوالي او د ملي ګټو په چاپیریال کې راټولېدل پکار دي. موږ باید د خپلو اوبو هر څاڅکي خوندي کولو لپاره سیمې سره خبرو ته له یو پیاوړي دریځه ننوځو. خو په افغانستان کې د مشروع واک عدم تداوم او نورو منابعو په څیر نور ګاونډیان د افغانستان پر اوبو روږدي کړي دي چې د اوبو د مدیریت لپاره زموږ هره هڅه به د سیمې له غبرګون سره مخ کیږي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې د اوبو په برخه کې باید د سیمې له هیوادونو سره جدي او عملي خبرې وشي. ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند او قوشتېپې کانال د بیلګې په توګه وړاندې کړي دي چې په وینا یې د سیمې هیوادونه اړ شول ترڅو د افغانستان په هغو اوبو کې چې موږ د حق راکولو لپاره مذاکرات ته راودانګي چې کلونه یې ترې اوبو استفاده کېدله. ملګرو، دا د نن ورځې چمتو کړه خبر خبرجان ته الله سپارم. ښې چارې وي.